د مرکز اړوند جوګي کلا د سیمې د سیند پر غاړه د استنادي دیوال تر جوړېدو وروسته د ولایت مرستیال لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد استنادي دیوال 102 متره اوږدوالی لري چې د USAID لخوا پرې 1,115,908 افغانۍ لګښت راغلی. د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلوم یار د یو شمېر ادارو رئیسانو او د سیمې د قومي مشرانو په لاسونو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په همدې موخه د یاد استنادي دیوال ګټې اخیستنې ته د سپارلو پر مهال د ولایت مرستیال ښاغلي مظلوم یار په خپلو خبرو کې ویل چې د نوموړي دیوال په جوړېدو به 250 کورنیو ګڼې کرنیزې مځکې به د اوبو له ګواښ څخه خوندي شي. د ولایت مرستیال په ټولو مرستندویو موسسو غږ وکړ چې د پراختیايي پروژو او ولسونو ته د ژوند د اسانتیاوو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي څو ولسونه له ستونزو خلاص او د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي. په پای کې یاد استنادي دیوال ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.